د رئیس الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي چې افغانستان کې د ځینې هیوادونو له لوري د کیمیاوي موادو او بیلابیلو وسلو په کارولو سره کرنه او روغتیا زیانمن شوې. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. نوموړی د واکسین نړیوالې اونۍ نمانځن غونډه کې زیاته کړې چې هیواد کې د کرنې او ماشومانو او ښځو روغتیایي برخې د بیلابیلو وسلو کارولو له امله اغیزمن شوي. حنفي ټینګار کړی ټوله نړۍ مسؤلیت لري چې له خپل لوري څخه د تحمیل شوې جګړې منفي تاثیرات په له منځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. عامې روغتیا وزارت تېره ورځ د واکسین نړیوالې اونۍ ونمانځله او په هیواد کې د کرونا ضد واکسینونو کمپاین پیل کړ. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.